زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه مجبور وم چې انګلیسي زده کړم او زه به مجبور شم چې انګلیسي زده کړم. د دغه درې جملو د ویلو لپاره موږ او تاسو په انګلیسي کې نن په have to, has to, had to په ویل have to باندې خبرې کوو. راځو لومړی پیل have to او has to څخه کوو چې have to او has to کله موږ او تاسو استعمالولی شو. have to and has to دا مونږ ته obligation or necessity ښایي، مجبوریت یا ضرورت ښایي، خو په کوم وخت کې present time یعنی په حاضر وخت کې چې کله موږ او تاسو د یو چا ضرورت او مجبوریت ښایو بیا له دوو اصطلاحات استفاده کوو. یو have to استعمالوو، دوهم چې استعمالوو has to. have to دغه لی I, they, we یو، ولی and علی یعنی د فلورل ناونس او پروناونس سره استعمالیږي. کله چې موږ او تاسو په جمله کې دی وی آی ولرو یعنی جمع اسمونه او جمع ضمیر ولرو بیا موږ او تاسو له have to څخه استفاده کوو. هوښیار په دا وي چې کله موږ او تاسو مجبوریت یا ضرورت ښایي په حاضر وخت کې له دی وی آی سره بیا موږ او تاسو have to استعمالوو. لاندې مثالونو ته وګورئ. Ali and Wali have to go now. Ali او ولی باید همدوس لاړ شي یا هم ولی او علی مجبور دي چې همدوس لاړ شي. دلته موږ او تاسو have to ځکه استفاده کړ چې وړاندې مې یادونه وکړه کله چې جمع اسمونه وي یا جمع ضمیرونه وي له دې سره موږ او تاسو have to استعمالوو. نو ځکه وایي چې Ali and Wali have to go now. علی او ولی باید اوس لاړ شي یا مجبور دي چې اوس لاړ شي. دویمه جمله وګورئ. they have to clean my room. دوی باید زما کوټه صفا کړي یا دوی مجبور دي زما کوټه صفا کړي. دلته بیا موږ او تاسو have to ځکه کړو چې د دې ضمیر استفاده شو. موږ کولی شو چې یوه جمله منفي هم کړو. کله چې موږ او تاسو یوه جمله منفي کوو له do not او does not څخه استفاده کوو. do not کله چې استعمال شي د دې لنډ شکل چې دی don't بیا به ترې have to استعمال کوي. خوشحال په دا وي چې کله چې په جمله کې دی وی آی ضمیر استعمال شي یعنی جمع اسمونه او ضمیرونه استعمال شي. لاندې جملې ما منفي کړې دي. Ali and Wali don't have to go now. Ali او ولی باید همدوس لاړ نشي یا دی مجبور نه دي چې همدوس لاړ شي. دلته په جمله کې don't ځکه استعمال شو چې موږ او تاسو له جمع اسمونو سره بیا چې کړو don't یا do not. خو do not پسې موږ او تاسو لاندې چې وایو don't په استفاده کوو. لاندې جمله وګورئ. they don't have to clean my room. دی مجبور نه دي چې زما کوټه صفا کړي. بل چې موږ او تاسو وایو has to وایو دا موږ ته حاضر مجبوریت یا ضرورت ښایي. خو پار کې دا دی چې که چیرې په جمله کې هی ضمیر، شي ضمیر، it یعنی ولی استعمال شي خو مفرد اسمونه یا ضمیرونه وي دې لپاره موږ او تاسو بیا has to استفاده کولی شو یوازې په کومو جملو کې په مثبتو کې. لاندې مثالونه وګورئ. ولی has to learn words. ولی باید لغتونه زده کړي. دلته ځکه has to استعمال شو چې ولی singular noun دی یعنی مفرد اسم استعمال شوی دی. دویمه جمله. he has to wash my car. دی باید زما موټر پریمینځي یا اړ یا مجبور دی چې زما موټر پریمینځي. دلته بیا has to استفاده شو ولې ځکه چې singular pronoun یعنی مفرد ضمیر موږ او تاسو وکارولو. بل دا چې موږ او تاسو has to یوازې په مثبتو جملو کې استعمالولی شو. کله چې منفي او سوالیه یا منفي سوالیه جملې وي موږ او تاسو بیا has to نه کرو باید have to استعمال کو. ولې has to یوازې په مثبتو جملو کې استعمالیږي. کله چې موږ او تاسو یوه جمله منفي کوو he she it pronoun راغلی بیا له does not خو لاندې موږ او تاسو وایو له doesn't have to څخه استفاده کوو. دلته پوښتنه پیدا کیږي ولې موږ داسې نه وایو چې doesn't has to. ما وړاندې یادونه وکړه چې has to په مثبتو جملو کې استعمالیږي. کله چې منفي شي بیا به has to نه کاروئ have to به استعمالوئ. لاندې مثالونه ما لیکلي دي. ولی doesn't have to learn words.
ولی مجبور نه دی چې لغتونه زده کړي. دلته داسې نشم ویلی چې وایم چې ولی doesn't has to، ځکه doesn't has to نشم ویلی چې موږ وړاندې یادونه وکړه چې کله doesn't استعمال شي بیا has to نشو کارولی. لاندې جمله he doesn't have to wash my car، هغه باید زما موټر پرې نه مینځي. موږ او تاسو دلته ټیپس لرو، ضروري معلومات. they have to په ځای موږ او تاسو لاند ویلی شو have to، لاند به څنګه وایو have to. they have to په ځای لاند have to. که چیرې has to استعمال کو د لاند شکل has to، have to has to. مثلا زه وایم چې I have to go now، زه باید لاړ شم. I have to go now. she has to go now، دی باید هم د اوس لاړه شي has to. نو کله چې have to has to کرو ای د لاند شکلی نه have to and has to، have to او has to استعمالی. کله چې موږ او تاسو په تیر کې مجبوریت یا ضرورت خایو د دې لپاره بیا د have to او has to په ځای had to څخه استفاده کوو. had to obligation or necessity خای مجبوریت او ضرورت، خو په کوم وخت کې په past کې، یعنی په تیر وخت کې د have to او has to په ځای موږ او تاسو بیا له had to څخه استفاده کولی شو. د had to ځانګړتیا دغه ده چې له ټولو ضمیرو سره موږ او تاسو had to کارولی شو، یعنی past obligation وښایي تیر مجبوریت. ما مثالونه لیکلی دي. he had to go، هغه باید لاړ وای. داسې ولې معنا کوم چې باید لاړ وای؟ ځکه په تیر وخت کې had to استعمال شو. کله چې had to استعمال شي دا موږ ته بیا past obligation ښایي، تیر مجبوریت ښایي. دویمه جمله هم لیکل شوې ده she had to learn English، دی باید انګلیسي زده وای یا دی مجبوره وه چې انګلیسي زده کړي. دلته په تیره زمانه کې ولې؟ ځکه had to استفاده شو. لکه څنګه چې موږ او تاسو have to او has to منفي کول، لکه doesn't have to don't have to. موږ او تاسو had to هم منفي کولی شو، خو شرط به دا وي چې باید له had to نه مخکې موږ او تاسو did not، خو لاند باید didn't استعمال کو. بیا به had to نه کاروئ. کله چې didn't استفاده شي بیا به had to په have to باندې اړوئ، ولې هلته didn't استعمال شو. لاندې جملې ما منفي کړي دي. he didn't have to go، دا مجبور نه و چې لاړ شي، یا دا باید لاړ نه وای. داسې نه وایم چې he didn't have to، ولې؟ ځکه didn't چې کله استعمال شي بیا had to په have to باندې بدلیږي. یعنی باید موږ او تاسو د ورب اول حالت استفاده کو، had to په have to باندې. دویمه جمله she didn't have to learn English، دی مجبوره نه وه چې انګلیسي زده کړي. دلته داسې نه وایم چې she didn't have to، باید داسې ووایي چې she didn't have to. اوس راځو راتلونکي وخت کې مجبوریت ښایو. کله چې په راتلونکي وخت کې مجبوریت ښایو بیا موږ او تاسو له ویل نه وروسته have to کاروو. have to ځکه نشو کارولی چې کله چې ویل استعمال شي بیا به have to نه کاروئ، باید have to استعمال شي. لکه څنګه چې have to له ټولو ضمیرو سره استفاده کېده، داسې هم په آینده زمانه کې چې کله مجبوریت یا ضرورت ښایو له ټولو اوو ضمیرو سره will have to کارولی شو. مثالونه وګورئ. I will have to learn English، زه به مجبور شم چې انګلیسي زده کړم، یا زه به مجبور وم چې انګلیسي زده کړم. دویمه جمله she will have to go، دی به مجبوره شي چې لاړه شي، یا دی به مجبوره وي چې لاړه شي.